الرحمن الرحیم دلیا بخون که سیختن طلا کنم خپل سلامونه احترامات است ګران خلکو د کوم توړاندې کوم الله دې وکړي چې د مروخ او جوړ سي او تشو درس مو په تاریخ کې چې مګته درس په تاریخ کې د حاجی میرویس خان نیکه یعنی د کندهار پاسون د حاجی میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د دې موضوع په اړه ما تاسو ته په بشپړ ډول وړاندې کړ د دې ترڅنګ یو نور موضوعات هم خپل د میرویس نیکه د واکمنۍ په اړه ما تاسو ته په بشپړ ډول وړاندې کړ چې تاسو ته تشو درس په سمه توګه زده کړو سیږي او کوم کورنۍ لري چې ما تاسو ته درکړي د هغه تاسو په منظمه شکل سرته رسولو سیږي نو راځئ ګرانو زده کوونکو نن موږ خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس چې غواړم د پاره تاسو ته معلومات درکړم او تاسو په همدارنګه هم غواړم چې تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده هم کړئ هغه موضوع چې نن غواړم د هغه په اړه تاسو ته معلومات درکړم هغه ګرانو زده کوونکو زموږ موضوع په ایران کې د هوتکي دولت رامنځته کېدل دي ګرانو زده کوونکو دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده ډېره اړینه موضوع ده او د دې موضوع په اړه پوهېدل او د معلوماتو وړاندې کول د معلوماتو لاسته راوړل مهم کار ده او د تاسو توجه غواړم چې تاسو نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده هم کړئ د دې درس په لومړۍ برخه کې ګرانو زده کوونکو غواړم تاسو ته اول د شاه محمود هوتکي د واکمنۍ په اړه په بشپړ ډول معلومات درکړم دا چې شاه محمود هوتکي څوک او څرنګه یې واکمنۍ وکړه د هوتکیانو په کورنۍ کې په دې په اړه غواړم تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړم نو د تاسو پاملرنه غواړم ګرانو زده کوونکو په کندهار کې د حاجي میرویس خان مشر زوی چې څه نومېده شاه محمود هوتک نومېده دی په تخت کېناست یعنې د حاجي میرویس نیکه له مړینې وروسته د مشر زوی چې شاه محمود هوتکي و دا په کندهار کې څه شی سو واکمن سو کله چې ګرانو زده کوونکو دا په کندهار کې واکمن سو په دې وخت کې هرات د ابدالیانو په واک کې و څنګه یعنې ابدالیان هم د هغه کورنۍ جبهې څخه بلل کېږي چې د افغانستان په سیمو مخصوصا په هرات باندې څه کړې واکمنۍ کړې نو ګرانو زده کوونکو ابدالیان کله چې په دې وپوهېدل چې په کندهار کې پاڅونونه رامنځته شوي دي او یو څه ګډوډیګانې رامنځته شوي دي او افغانان غواړي چې خپله خپلواکۍ د ګاونډي هېوادونو نه ترلاسه کړي نو دوی هم د دې فرصت څخه په ګټه اخیستو وتوانېدل چې همدغه ښار یعنې هرات د روژې په میاشت کې څه شی کې په کوم کال کې البته ګرانو زده کوونکو په 1129 هجري قمري کال او که په زېږدیزه کال باندې په 1214 زېږدیزه کال باندې ابدالیان هرات ښار چې کې د هرات ښار ونیسي د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو په دې وخت کې موږ تاسو وایو چې د افغانانو مشري په دې وخت کې عبدالله خان سدوزي درلودله عبدالله خان سدوزي څوک و عبدالله خان سدوزي د ابدالیانو د واکمنانو له جملې څخه بلل کېده یعنې کله چې په کندهار کې د حاجي میرویس نیکه له مړینې نه وروسته شاه محمود هوتک واک ته ورسېده په دې وخت کې هرات د ابدالیانو په لاس کې او په کوم افغانان چې په هرات کې شتون درلودل د ټولو افغانانو مشري عبدالله خان سدوزي درلودله چې بیا څرنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په دې پوهېږو چې شاه محمود ډېره هڅه وکړه تر څو چې د سیستان طرحه څه شی کې عملي کړي او سیستان داسې طرحه وه چې ده غوښته چې سیستان څه شی کې خپل د واکمنۍ لاندې راولي نو دی چې په دې وخت کې چې ده غوښته سیستان طرحه عملي کړي او سیستان لاسته راوړي په لومړي سر کې د ابدالیانو سره چې سو مخ سو چې ابدالیان څه شی په هرات اوسېده او د هرات باندې واکمني درلودله نو کله چې شاه محمود هوتکي هم غوښته چې سیستان ونیسي د سیستان ښار نو په لومړي سر کې دا د ابدالیانو سره مخ شو چې بیا ګرانو زده کوونکو هوتکیانو بریالیتوب څه شی ترلاسه کړي مطلب دا ده چې او بیا د هرات د ابدالیانو مشر چې عبدالله خان سدوزي و دی چې سو ده ووژل سو یعنې خپله د هوتکیانو او د ابدالیانو ترمنځ هم چې جګړه رامنځته سوه په دې اساس چې خپله شاه محمود هوتک چې غوښته سیستان ونیسي په لومړي سر کې د چا په مخالفتونو سره مخ سو د هرات د ابدالیانو له مخالفتونو سره مخ سو چې بیا دی وتوانېده چې په دې برخه کې هوتکیان بریالیتوبونه چې کې ترلاسه کړي او په هرات کې د ابدالیانو مشر چې عبدالله خان سدوزي و دی چې سو دی ووژل سو د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو بیا شاه محمود هوتک چې د ایران وضعیت څه یې کوله څارله یعنې د که څه هم په افغانستان کې شتون درلود یعنې په کندهار کې خو بیا هم د خپله د کندهار نه د هرات هماغه داخلي وضعیت څه یې کوله څارله چې بیا ویلی سو چې یو کال وروسته د لښکر بیا یو ځل بیا د ایران په لور څه یې کو د ایران په لور یو ځل بیا لښکر وخوځاوه چې بیا ګرانو زده کوونکو دا ځل دغه لښکر چې و له ریګستان څخه د تېرېدو تر کرمانه پورې څه سو تر کرمانه پورې ورسېده چې بیا په دې وخت کې ګرانو زده کوونکو هغوی د حکمران د پخلاینې څخه وروسته یعنې دی چې کله تر کرمانه پورې ورسېده د هماغه حکمران سره دا پخلا شو شاه محمود هوتک نو موږ ویلی سو چې په کندهار کې نوموړي د کندهار د لښکرو خپله د لښکرو همدا پیاوړتوب
ګامونه یو لړ ګامونه یې اوچت کړل د خپله د ایران په وړاندې یعنې دوی خپله په کندهار کې چې کوم لښکر شتون درلود هغه هم د لښکر نه پرته نور وګړي هم د شاه محمود هوتک سره یوځای شول او ویې غوښتل چې دا ځل له 25,000 لښکرو سره د ایران په لور څه کړي د ایران په لور وخوځېږي چې بیا په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو دا ځل کرمانیانو سره خپله شاه محمود هوتک چې د کرمانیانو سره سوله وکړه او د صفویانو هماغه پلازمینه چې د اصفهان و دی یې څه کړه د ځان یې تر همد اصفهانه پورې ورسوه چې بیا بالاخره ګرانو زده کوونکو په 1922 یا 1922 زېږدیزه کال د دواړو ډلو ترمنځ چې د ګلانباد په سیمه کې سخته نښته وسوه چې په لومړي کې صفویانو بریالیتوبونه ترلاسه کړل او وروسته ګرانو زده کوونکو افغانان وتوانېدل چې صفویانو ته سخته ماته ورکړي نو په دې اساس ګرانو زده کوونکو نو د ایران نیول د افغانانو له لورې یعنې د هوتکیانو له لورې قصه یې له کوم ځای نه شروع کېږي له همدې ځای نه د ده قصه شروع کېږي چې خپله شاه محمود هوتک د 15,000 لښکرو سره د ایران پر لور لاړه او هلته چې لاړه دا ځل د کرمانیانو سره هم څه وکړل د کرمانیانو سره هم سوله وکړه او ځان یې د صفویانو یعنې دا خپله د ایران د چې خپله صفویانو په اړه تاسو معلومات لرئ چې د ایران د واکمنانو له جملې څخه بلل کېږي د صفویانو پلازمینه چې اصفهان و د ځان ورسوه او بالاخره د صفویانو یعنې د ایران او د افغانانو ترمنځ سخته جګړه رامنځته شوه چې په لومړي سر کې صفویانو بریالیتوب ترلاسه کړ خو وروسته بیا ګرانو زده کوونکو افغانان وتوانېدل چې صفویانو ته سخته ماته ورکړي بیا په دې حال کې چې ګرانو زده کوونکو په دې حال کې شاه محمود هوتک چې د خپله د ایران د مشر څخه چې یعنې خپله د ده صفوي پاچا چې شاه حسین نومېده له ده نه یې غوښتنه د سولې غوښتنه وکړه چې باید سوله وکړو خو بیا هم ده ونه منله او دا د دې سبب شو چې تقریبا ګرانو زده کوونکو د اصفهان محاصره 9 میاشتې اوږده شوه او په دې ترڅ کې د اصفهان خلک چې ول له سختې لوږې سره مخامخ شول او د ایران پاچا سلطان حسین صفوي هم چې په کال 1915 قمري کال کې د محرم په 11مه نېټه چې که په زېږدیزه کال باندې په 1922 زېږدیزه کال د اکتوبر په 21مه کې خپله شاه محمود ته چیر شو شاه محمود ته تسلیمه شو او د دې سبب شو چې د شاه محمود پر سر باندې هماغه تاج کېږي او د کومه خزانې چې د صفویانو ته د ایران په صفویانو ته مربوط کېدلې هغه هم ټولې ورته وسپاري چې په دې توګه شاه محمود هوتک د ایران واکمن شو نو د ده نه وروسته دا هغه وخت چې افغانان وتوانېدل چې نه یوازې په خپل هېواد خپل د هېواد سیمې د خپل د حکومت لاندې راولي بلکې د واکمنۍ لمنه یې اوږده شوه او لاړل ایران ته په یو لړ جګړو نه وروسته وتوانېدل چې ایران واکمن هم د افغانانو له جملې څخه وبلل شي د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو دا یو لړ معلومات چې ما تاسو ته د شاه محمود هوتک په اړه وړاندې کړه چې څرنګه افغانانو لاس تر ایران پورې رسېدلی ده په کوم دلیلونو په کوم اساساتو د دې ټول موضوعات په اړه ما تاسو ته په بشپړ ډول معلومات درکړو اوس راځو ګرانو زده کوونکو د بلې موضوع په اړه چې غواړم د درس کې تاسو ته په اړه معلومات درکړم هغه چې شاه محمود هوتک د اصفهان د واک پر ګاډۍ یعنې کله چې شاه محمود هوتک په اصفهان کې واکمن شو کوم کارونه یې ترسره کړل آیا د اصفهان وضع څرنګه وه او وروسته له شاه محموده څوک د ده د برید نه وروسته څوک واک ته ورسېده د دې ټولو موضوعاتو په اړه به زه تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کوم ښه ګرانو زده کوونکو بله موضوع چې غواړم په دې درس کې تاسو ته په اړه معلومات درکړم راځو اوس د شاه محمود هوتک په اړه دا چې موږ او تاسو په دې اړه په بشپړ ډول معلومات تاسو ته وړاندې کړم په بشپړ ډول معلومات تاسو ته ترلاسه کړ چې څنګه شاه محمود وتوانېده چې د ایران سیمې خپل د واکمنۍ لاندې راولي او هلته واکمن شي نو د دې ټول موضوعات په اړه تاسو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاه محمود هوتک خپله شاه محمود هوتک د اصفهان د واک په ګاډۍ یعنې راځو دې ته چې کله چې شاه محمود هوتک په اصفهان کې چې د ده په سر باندې د پاچا هماغه تاج په سر کېښود او دا وروسته له دې د خپله د اصفهان د پاچا په توګه وپېژندل شو نو راځو د دې په اړه چې کله چې دی واکمن شو په اصفهان کې کوم کارونه سرته ورسېدل او کومه پېښې رامنځته شوې ګرانو زده کوونکو په اصفهان کې د شاه محمود د ننوتو وروسته دا ښار چې ګرانو زده کوونکو خپله د اصفهان ښار په غذایي موادو او قطعي ستونزو سرچې شو او مخامخ شو ځکه ولې د دې ستونزو سره مخامخ شو کله چې شاه محمود هوتک په اصفهان کې واک ته ورسېدل نو خپله د اصفهان ښار چې دا په د غذایي موادو په کمښت او د قطعي په ستونزو سره مخامخ شو د دې لپاره چې اصفهان تقریبا 9 میاشتې د افغانانو په لاس کې و محاصره و او هېڅ داسې کوم سوداګري لارې چارې پکې نه وې برابرې چې
غذایي مواد د یو سیمې نه بل سیمې ته دلته څه شي راوړل شي. نو په همدې اساس د دې سبب شو چې داسې ستونزې په دې ښار کې د دې نه وروسته چې شاه محمود واک ته ورسېږي رامنځته کړي. بل ګرانو زده کوونکو د دې ستونزو د مخنیوي لپاره او د نظم لپاره په اصفهان کې کوم یو خاص تدبیر په نظر کې ونه نیول شو د شاه محمود هوتک لخوا. په همدې اساس شاه محمود چې د خلکو د اعتماد د لاسته راوړلو لپاره د اوسېدونکو سره د خپله د اصفهان د اوسېدونکو سره د دې لپاره چې د خلکو هغه اعتماد لاسته راوړي خپله په اصفهان کې چې کوم اوسېدونکو د ده سره بد چلند منع کړی، یعنې دې سره یې په ډېره ښه شکل رویه درلودله. د همدې تر څنګ د ده لپاره چې د خلکو همغه اعتماد ترلاسه کړي، بل کار چې د سر ته ورسوه هغه ګرانو زده کوونکو اداري پوستونه مقامونه ټول هغه پخواني چې ول یعنې پخوا چې په اصفهان کې کومو کسانو په اداره کې کار کوي یا په کومو مقاماتونو کې چې کار کوو، البته پخواني مقاماتونو کې هغه مقامونو کې البته ګرانو زده کوونکو هغه ټول هغه پخواني کسانو ته ور وسپارل. خو ګرانو زده کوونکو د دې تر څنګ موږ داسې ویلی سو چې په عمومي ډول تنه یو دوه ادارې وې چې د افغانانو په لاس کې وې، نورو په عموم کې ټولې ادارې خپل همغه پخواني کسانو مخ ته وړلې. دغه حالت چې ګرانو زده کوونکو دومره زیات دوامداره نه و او دومره زیات دوام ونه کړ. د دلیل دا و چې ګرانو زده کوونکو یو لړ داسې پېښې په اصفهان کې رامنځته سوې او داسې شایعات د شاه محمود په غوږ راغل چې د دې سبب شو چې دوی خپله لاره تنده کړي، یعنې خپله لاره بدله کړي او دغه د ښه چلند بد چلند مخکې چې بد چلند نه کوو اوس لږ څه لاره تغیره سوه او د دې خپله داسې شاه محمود او د دغه همه کسان چې سره کار کوو لږ څه تنده لاره یې چې کړه غوره کړه. ځکه چې ګرانو زده کوونکو د دغه پېښو له جملې څخه یوه لویه پېښه په دې وخت کې چې شاه محمود په اصفهان کې واک ته ورسېد هغه دا وه چې په قزوین کې تقریبا 1000 تنه افغانان په بې پروایي شکل باندې چې سول ووژل سول، پرته له دې چې کوم کار وکړي، پرته له کوم دلیله په قزوین کې 1000 تنه افغانان چې سول په بې پروایي شکل په بې پروا توګه ووژل سول. یو دا پېښه وه. بل دا چې ګرانو زده کوونکو هغه مالي کاروان چې د سیستان په سیمه کې و هغه چور شو او د دې سبب سو چې لږ څه دغه د ایران او د افغانستان دغه روابط چې دا خراب سي. په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو داسې شایعات هم راتلل چې خپله د روسیې پترکابل د روسیې همغه امپراتور پترکابل غواړي چې د خپله د ایران د نیولو نیت لپاره یعنې غواړي چې رئیس ایران ونیسي او غواړي چې د ایران کومې سیمې چې د شاه محمود هوتک په لاس کې دي هغه خپل د حکومت لاندې راولي. د بلې خوا نه د عثماني ترکانو پرمختګ دا له بلې خوا ستونزمنه خبره وه شاه محمود هوتک ته او په دغه خبرو سره سره بیا هم خپله په ایران کې د ایران په ځینو سیمو کې راغله ګرانو زده کوونکو په خونسار دې تر څنګ په شیراز کاشان او داسې نور سیمو کې د شیراز په ښارونو کې د اصفهان خپله د اصفهان افغاني دولت چې د نصرالله خان په مشري د وفادارو خپله د وفادارو سپهسالارانو او د دې تر څنګ د زبردست خان په مشري افغاني ځواکونو په ګډه سره زیات بریالیتوبونه خپله په اصفهان کې هم ترلاسه کړي ول. خو ګرانو زده کوونکو د دغه شایعاتو په اورېدلو او یو لړ ګډوډیګانو په لړ کې دا د دې سبب سو چې خپله شاه محمود هوتک په دماغي ناروغۍ باندې اخته سي او د دې سبب چې خپله د دې ترمنځ یو څه اختلافات رامنځته سي چې په دې حالت کې قومي مشرانو د دې لپاره چې شاه محمود هوتک نور نسو کولی دې ته یې توان نه درلوده چې خپله دغه اداره یا واکمنۍ په سمه شکل په درسته شکل مخ ته بوځي په ایران کې. نو په همدې اساس ځکه چې دا د روحي له لحاظه ښه نه و او په دماغي ناروغۍ باندې اخته شوی و، نو د دې لپاره قومي مشرانو دا پرېکړه وکړه چې د امیر عبدالعزیز زوی چې شاه هوتک د شاه شرف هوتک د دی باید شي د ایران واکمن سي. نو په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو د شاه شرف هوتک په اړه به زه تاسو ته معلومات وړاندې کوم. ګرانو زده کوونکو شاه محمود هوتک په کال 1123 قمري کال او په زیږدیزه کال باندې په 1140 زیږدیزه کال کې د شعبان په میاشت کې مړ شو. په داسې حال کې ګرانو زده کوونکو ویل کېږي چې دی د میر عبدالعزیز زوی چې شاه اشرف هوتک د ده لخوا دی چې شی سو دی ووژل سو. آیا پوهېږئ ګرانو زده کوونکو چې ولې ځینې خلک په دې برخه کې په دې باور دي چې خپله همدا شاه محمود هوتک د شاه اشرف لخوا وژل سوی ده او د ده غچ نه مطلب چې شی ده؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، موږ په تېر لوست کې وویلې چې کله چې حاجي میرویس نیکه مړ کېږي د ده د مړینې نه وروسته د ده ورور میر عبدالعزیز چې شی کېږي واک ته رسېږي. خو میر عبدالعزیز د هغه لاره چې میرویس نیکه پر مخ بوتلې وه د هغه په خلاف لاړ او د دې سبب شو چې شاه محمود خپله د همغه جامع یا د ټولنې وګړي ده ته وهڅوي چې خپل کاکا چې میر عبدالعزیز و د شی کې ووژي. نو په همدې فرصت سره په استفاده ځینې وایي چې شاه اشرف هوتک چې د میر عبدالعزیز زوی و نو شاه محمود هوتک
هوتک د ده لپاره ووژه چې ده د هغه پلار چې کړه وژلی او غچ غوښتې چې ورنه غچ واخلي. نو په همدې اساس د شاه محمود د هوتک نه وروسته شاه اشرف واک ته ورسېده د هوتکیانو په وخت کې، البته په ایران کې. چې بیا ګرانو زده کوونکو شاه اشرف د اصفهان ته د تخت په تخت کېناستو وروسته یو لیک په ترڅ کې ګرانو زده کوونکو کله چې دی په اصفهان کې واکمن شو نو د یو لیک په ترڅ کې د مخلوع چې دا لیک د مخلوع حسین سلطان حسین زوی یعنې طهماسب میرزا په همدغه ورځو کې د افغاني په ضد لښکر وغوښتل او لښکر یې جوړول چې ده هم په همدغه لښکر کې یعنې ده سره وغوښتل، یعنې خپل هم د شاه اشرف چې ده وغوښتل چې له ده سره ملګری سي او د روسانو او عثمانیانو لاسونه د ایران څخه چې کړي غوڅ کړي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو شاه اشرف چې زیاتره لاسته تللې ولایتونه لکه یزد، کرمان، قزوین، همدارنګه داسې نورې سیمې بېرته ونیولې او نوموړي سپهسالار چې سیدافغان ناصري نومېده، یعنې خپله د شاه اشرف هوتک د سپهسالار چې صدرخان ناصري نومېده، د اصفهان د افغاني دولت د ساتنې په لاره کې زیاتې هلې ځلې هم چې کړې وي ترسره کړې وي. چې دا ګرانو زده کوونکو معلومات د شاه اشرف د واکمنۍ په اړه. د دې ترڅنګ د شاه محمود کله چې په اصفهان کې واک ته ورسېده او دا چې ولې شاه محمود مړ شو یا هم له واکه لرې سو، د دې په اړه هم ما تاسو ته معلومات وړاندې کړ. نو هیله مند یم چې تاسې تر دې دمه دغه موضوعات په اړه چې ما معلومات تاسو ته کړی په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړی اوسېږي. اخرنۍ موضوع چې غواړم په دې درس کې تاسو ته په اړه معلومات درکړم هغه ګرانو زده کوونکو له بهرنیانو سره نښتې دي. دا چې موږ ویلې چې کله چې شاه محمود په ایران کې واک ته ورسېده خپله په دې وخت چې دی واک ته ورسېده څو طرفونه داسې شایعات راتلل چې د ترکان دي د عثمانیان ترکان چې راځي غواړي چې ایران ته لاس وهنه وکړي، د دې ترڅنګ روسان هم ول. نو په همدې اساس موږ ویلی سو چې یو لړ داسې نښتې هم وي چې له بهرنیانو سره چې وي یو لړ جګړې د ایران وي. دا چې کومې جګړې وي او د کومو کورنۍ سره وي کومو واکمنۍ سره وي د دې په اړه غواړم ستاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړم. ښه ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې غواړم چې بله موضوع چې تاسو ته د هغه په اړه معلومات په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړم. هغه ګرانو زده کوونکو راځو د هوتکیانو د هوتکیانو جګړې له بهرنیانو سره. دا چې شی د دې سبب شو چې هوتکیان هم له بهرني هېوادونو خلکو سره د بهرني واکمنانو سره په جګړه کې سي. د هغه په اړه هم غواړم تاسو په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړم تر څو تاسو نننۍ موضوع په اړه چې د نننۍ موضوع اخرنۍ موضوع چې دا چې له بهرنیانو سره نښتې د هوتکیانو په همدې اساس د خپله د هوتکیانو د هوتکي دولت له منځه تللو په اړه غواړم تاسو ته په دې برخه کې په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړم. نو د تاسو پاملرنه ګرانو زده کوونکو غواړم. ګرانو زده کوونکو راځو له بهرنیانو سره نښتې. ګرانو زده کوونکو کله چې شاه اشرف په اصفهان کې هغه وخت چې واکمنۍ ته ورسېده نو د ده د واکمن کېدو په وخت کې کله چې دی په اصفهان کې واک ته ورسېده په دې وخت په ایران کې د عثماني ترکي او روس ناوړه اقدامات سره چې سو مخ سو. یعنې شاه اشرف کله چې په ایران کې واک ته ورسېده نو دا هغه وخت چې له یوې خوا روسانو او له بلې خوا د عثماني ترکانو د ناوړو اقدامات سره چې سو مخ سو. چې په همدې اساس ګرانو زده کوونکو له یوې خوا روسان او له بلې خوا عثماني ترکي غوښتل چې د ایران ځینې سیمې خپل حکومت لاندې راولي. په همدې اساس روسان وتوانېدل چې د ایران سرحدي سیمې لکه دربند، رشت او باکو سیمه تر مازندرانه پورې ونیسي او عثمانیان هم دې ته وتوانېدل چې د ایران لویدیځه ولایتونه لکه سلطنه، کرمان، ابهر او داسې نورې سیمې خپل د حکومت لاندې راولي چې په دې وخت کې دا لازمه وه چې شاه اشرف د دغه سیمو د نیولو مخنیوی وکړي. نو په همدې اساس دغه جګړې هم د دغه په اساس رامنځته شوې. نو راځو لومړي قدم ته ګرانو زده کوونکو د ترکانو سره جګړه. د هوتکیانو جګړه له ترکانو سره که څه هم ګرانو زده کوونکو سره له دې شاه اشرف د اسلامي امت د یو جز په توګه غوښتل چې د ترکانو سره دوستي وکړي. یعنې په دې اساس چې ترکان خپله د مسلمانانو له جملې څخه بلل کېده مسلماني هېوادونو. په دې اساس شاه اشرف هم د دې طرفداره نه و چې د سره د جګړې په لاره مخ ته لاړ شي. نو غوښته یې چې د سره دوستي وکړي. خو برعکس ګرانو زده کوونکو ترکانو 80,000 سرتېرو او 80 اراده توپونو سره راغل او د غوښتل چې د ایران سیمې خپل د حکومت لاندې راولي تر څو چې د دې په منځ کې جګړه وسي. نو په همدې اساس د اصفهان لور ته د ترکانو او د افغانانو خپله همدغه مخامخ کېدل د کرک په ښار کې وشو چې بالاخره ګرانو زده کوونکو د دې ترمنځ یوه سخته جګړه رامنځته شوه چې په دغه جګړه کې هوتکیانو بریالیتوب ترلاسه کړه او هوتکیان دې ته وتوانېدل چې ترکانو ته ماته ورکړي او په همدې اساس د ترکانو ته سخته ماته ورکړه او تقریبا 12,000 په شاوخوا کې د ترکانو سرتېري ووژل شول چې او ډېر غټ غنیمتونه هم د ترکانو څخه افغانانو ته پاتې شول. بیا ګرانو زده کوونکو دغه د ترکانو سره جګړه خو د هوتکیانو په
بریالیتوب سره تمامه شوه چې پایله په بریالیتوب وه. راځو دلته چې روسان هم د هغو واکمنانو جملې څخه یادېدل چې د په د اول خو د ایران د بعضې سیمې خپل د حکومت لاندې راوستلې وي او د ده غوښتل چې نورې سیمې هم خپل د واکمنۍ لاندې راولي. نو د دې لپاره شاه اشرف چې د دغه سیمو نیولو د دغه چې د ایران سیمې نورې هم ونه نیولې چې د روسانو لپاره، نو د دې ترمنځ هم جګړه رامنځته شوه چې شاه اشرف د خپل سپهسالار سیدالخان ناصري چې سیدالخان ناصري نومېده د افغانانو مشر وټاکلی افغان ولېږه او په دې ترڅ کې هغه جګړه چې د روسان کې پېښه شوه روسانو ته سخته ماته ورکړه او د دې سبب شو چې روسان سخته ماته وخوري او روسي ځواکونو مشر وارلوف د سولې غوښتونکی ده. په دې وخت کې د سولې غوښتونکی شو. په دې وخت کې ګرانو زده کوونکو افغانانو هم ځانونه د ایران په ختیځ کې سختې ستونزې لیدلې وې او د سولې وړاندیز چې شی که ومنه. یعنې ګرانو زده کوونکو د دې نه مطلب دا ده چې کله چې د روسانو او د افغانانو ترمنځ دغه جګړه رامنځته شوه نو دا خو په دې خو وپوهېدلو چې افغانانو روسانو ته سخته ماته ورکړه، خو ګرانو زده کوونکو د روسانو مشر وارلوف چې د سولې غوښتونکی شو کله چې د افغانانو څخه سوله وغوښتله افغانان هم سمدستي دا سوله ومنله ځکه چې افغانان د ختیځ لوري نه هم سختې ستونزې لیدلې وې او ویل چې که موږ دته دغه سوله ونه منو شاید ډېرې جګړې د موږ ترمنځ راسي او هغه نظم و ثبات بیخي نور په کلي ډول له منځه لاړ شي. د دې لپاره د سولې وړاندیز یې ومنه او هغه معاهده چې د دواړو لورو ترمنځ چې په کال 1940 قمري کال او په زېږدیزه کال په 1929 زېږدیزه کال کې د فبروري کې د رشت په ښار کې د روسانو او د افغانانو ترمنځ وشوه. نو دا د دې سبب شو چې روسان د ایران ښار کې هم نور څه وکړي، نور هم پرمختګ وکړي او د دې تر څنګ داسې ویل کېږي چې که څه هم روسانو ژمنه وکړه خو تر سرحدي ایالتونه لکه اسراباد او مازندران هم بېرته د هېواد ته پرېږدي. خو ګرانو زده کوونکو شاه اشرف په دې توګه د ایران دولت دوه لوی دښمنان شکل دوه لوی دښمنان ته ماته ورکړه. په دې اساس ګرانو زده کوونکو دا یو معلومات د دې په اړه چې هوتکیانو څنګه له روسانو او د ترکانو ته ماته ورکړې او د دې دغه جنګونو رامنځته کېدو دلیل چې تاسو باید په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړی اوسئ. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د هوتکي دولت له منځه تللو په اړه غواړم هم تاسو ته معلومات درکړم. ښایي دا چې که څه هم موږ وایو چې هوتکیان وتوانېدل چې دا دوه لویو دښمنانو ته خپل مات ورکړل، بیا هم ولې هوتکي دولت پکې له منځه لاړه چې باید په دې اړه تاسو ته په بشپړ ډول معلومات وړاندې کړم. نو ګرانو زده کوونکو راځو د هوتکي دولت له منځه تلل. شاه اشرف هوتک چې ګرانو زده کوونکو که څه هم یعنې له دومره هڅه ونه توانېدل چې د ایران واک د ملایان او د دوی سیمه ییز ځواکونه چې شي سیمه ییز ځواکونه رامنځته یوسي او په ځانګړې توګه د ایران په ختیځ کې یعنې په عمومي ډول که څه هم خپله شاه اشرف هوتک زښته زیاته هڅه وکړي تر څو چې دغه ایران کوم دښمنان چې یا د ایران کوم سیمه ییز ځواکمنونه چې دا شکل له منځه یوسي. ولې ونه توانېده؟ د نه توانېدلو یو دلیل دا و چې د ایران په ختیځ کې د ملک محمود سیستاني حکومت چې د سیستان تر خراسانه پورې سیمې خپل د ولکې لاندې لرلې او همدارنګه د هرات خپلواکۍ ابدالي دولت هم د هوتکیانو سره د ستونزو سره یعنې ستونزې درلودلې. له یوې خوا د دوی ستونزې او له بلې خوا کندهار هم په دې ورځو کې د حاجي میرویس د بل زوی چې شاه حسین نومېده له خوا اداره کېده له اصفهان سره ښې اړیکې نه درلودلې. نو په همدې اساس حتی داسې ویل کېږي چې د شاه اشرف هوتک د دولت له منځه وړلو په هیله ناست. نو په دې وخت کې د ایران په ختیځ کې ګرانو زده کوونکو د افشار له ټبر څخه د نادر په نامه یو کس سر راپورته کړ او نوموړي د یاد شویو سیمه ییزو ځواکونو له منځه وړلو وروسته د افغانانو سره په مقابلې ته چمتو شو او په پایله کې شاه اشرف او افغاني لښکر ته ماته ورکړه او چې په دې اساس ګرانو زده کوونکو شاه اشرف هم د کندهار ته د راګرځېدو په لاره کې شورابک کې چیر شو او ووژل شو. یعنې معنا دا چې ګرانو زده کوونکو دا چې هوتکي دولت له منځه لاړ دا په دې اساس چې له څو خواوو په دې باندې شوې ستونزې وې او ده ته ونه توانېده چې دغه ستونزې حل کړی شي. نو په دې اساس د خپله د ایران په ختیځ کې د افشار په نامه یو یو کس راجګ شو او نه تنها دا چې افغانانو ته یې ماته ورکړه بلکې د دې سبب شو چې هوتکیانو دا دوره هم واکمني هم له منځه لاړه چې بیا نادر افشار ګرانو زده کوونکو په کال 1940 قمري کال او که په زېږدیزه کال باندې په 1930 زېږدیزه کال له هلمند څخه په تېرېدو کندهار تر محاصرې لاندې ونیو او شاه حسین هوتک د خپل لښکر سره چې مشر یې د دې لښکر مشر سیدالخان ناصري و لخوا کېده د پاسه یو کال د مهاجرینو په وړاندې مقاومت وکړ او هغه یې چې شي که هغه یې پرېښوست چې بیا کندهار ونیسي. نو په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو په کال 1950 قمري کال او په زېږدیزه کال په 1929 زېږدیزه کال کې موږ تاسو ته ویلی شو چې هوتکیانو مقاومت پای ته ورسېده دا ځکه چې د دې نېټې څخه مخکې سیدالخان ناصري او محمد شاه
محمد شاه حسین هوتک زوی په قلات کې چې د نادرافشار د سرتیرو لخوا نیول شوی و او په ځانګړې توګه سیدال خان ناصر له دواړو سترګو څخه نابینا شو نو په دې توګه هوتکي دولت منحل شو. نو په دې اساس موږ ویلی سو چې شاه حسین هوتک د نادرافشار په امر مازندران ته تبعید او هلته مسموم او مړ شو. نو په دې اساس دا و زموږ نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ. د دې سره د هوتکیانو دوره هم پای ته رسېږي په ایران کې البته. نو هیله مننه چې تاسو نننی درس په سمه توګه زده کړی اوسئ. په امید او موږ نن د اول د موږ ټوله موضوع ته تمرکز کړی چې په ایران کې هوتکي دولت څنګه رامنځته سو. بیا ګرانو زده کوونکو په لومړي قدم کې چې دا ټول تر ایرانه پورې لاسوهنه د شاه محمود هوتکي له برکته چې دا لاره تر جګړې وکړه. یو څه جګړې د پاس وروسته د اماجي د واکمن په توګه وټاکل سو. بیا د شاه محمود هوتک کله چې په اصفهان کې واک ته ورسېده د اصفهان وضع څرنګه وه، څرنګه شاه محمود ولې دماغي ناروغۍ ته مخ سو او د دماغي ناروغۍ باندې مبتلا سو. بیا وروسته د اشرف هوتک په اړه او همداسې په پای کې د بهرنیانو سره نښتې او د هوتکیانو دولت د له منځه تللو دلیلونو په اړه مو تاسو ته په بشپړ ډول معلومات درکړل چې تاسو باید نننی درس په سمه توګه زده کړی اوسئ او کوم کورنۍ دندې چې ما تاسو ته درکړي دي هغه باید تاسو په منظمه شکل سرته رسولي اوسیږي. نو ګرانو زده کوونکو تاسو کولی شئ چې خپل نننی متن د مختلفو طرحو ولولئ. که په کوم ځای کې ستونزه لرئ یا کوشش نسئ کولی چې خپلې ستونزې ما سره په کومنټ شریکه کړئ تر څو زه ستاسو ستونزې حل کړم. او خپله لار باسو په دې برخه کې د کورنۍ دندې کولو. تاسو کورنۍ دنده تاسو پوښتنې دي تاسو کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ. بېرته ماته په کومنټ کې راولېږئ ځکه چې اوس تاسې د نننۍ موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. دې پوښتنو ته جواب ورکړئ. بېرته خپل ماته په کومنټ کې راولېږئ او خپله هره ورځنۍ کورنۍ دنده مو یاده مه باسئ. د تاسو هره ورځنۍ کورنۍ دنده نوي درسه په بشپړ ډول عملي کولو چمتووالی ده. د تاسو نوی درس عنوان د هوتکیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ ده. نو په نوي درس کې زه تاسو د هوتکیانو په دوره کې د اقتصاد او د فرهنګ په اړه په بشپړ ډول معلومات وړاندې کوم. خو دا هم تاسو ته لازمه ده چې د متن د مخه نه د فتره اخلال ولئ تر څو زه راځم تاسو د تاریخ نوی درس وړاندې کوم داسې په سمه توګه معلومات او مفهوم ترلاسه کړئ. تر بیا چې راځم تاسو د تاریخ نوی درس وړاندې کوم. تاسو پوله ده پاک سپارم. الله پامان مو.